سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ډېرو ملګرو غوښتنه کړې وه چې د ایبیابۍ په اړه د خاموش موبایلانو یا ګل موبایلانو چې نه چالانه کېږي یو ویډیو جوړه کړم. نو انتظار وم چې تر څو داسې یو موبایل راسي چې په وار ځي چې یو ویډیو پر جوړ کړو چې تاسو ته هم څه ګټه ورسېږي په هغه باندې. نو دغه A15 موبایل دی، چا راته راوړی دی، خو مستریانو ډېر کاپر کړی دی، ټلیفون نه چالانه کېږي. پاور سپلایي ته مې وتړی، پر پاور سپلایي باندې هېڅ جریان نه لري. پاور بټن که ور ووایه که ور ونه وایه فرق نه پکښې راځي، یعنې صفر دی، جریان نه لري. نو غواړم دا موبایل عملي چک کړو، باید کم کم ځایونه یې چک کړو، اصلي عیب یې پیدا کوو. اول شی چې چک کوو د ټلیفون د ولټ دی. اول یې باید بیټرۍ چک کړو چې بیټرۍ کې برق شته که نشته. بیټرۍ انشاءالله برق لري. ګورئ بیټرۍ برق لري. خو ما ټلیفون چالان نه اخلي. وروسته د بیټرۍ تر چکولو یې راځو د سکرین خوا به خطا کړو، ځینې یوازې تخته. بیټرۍ څخه استفاده کوم، د پاور سپلای څخه نه کوم، په دې وجه چې ښه صحیح معلوم شي درته. دلته باید کوم ځای چک کړو؟ دغه دوه مقاومته چې دي دې ته شنټ مقاومت ورته ویل کېږي، یا پیوز هم ورته وایي. راځو اول د دوی پر سر باندې ولټ چک کړو. بیټرۍ وصل ده تر دا ځایګې پورې، خو برق راځي ورته. وروسته یوه نقشه جوړه ده په ټلیفون کې دا رقم چې د بیټرۍ برق راځي د چارج حصې ته. دلته د چارج حصې ته یې ورودي برق راځي، خو خروجي چې دی بیرته راوځي پر دا سلب باندې، پر دا سلب باندې خروجي راوځي د برق ته. پر دغه پایې باندې راځي ورودي ده، دا حصې ته برق داخلېږي. او نه چک د بیټرۍ نه ځای دغه دی چې آیا دلته برق شته که نشته. کله کله داسې وي چې د بیټرۍ په هغه جیک کې مشکل وي، هغه یا یې پایې اوبه وهلي یا څه پورته شوی دی ځایه، خو ډېر وخت سړي نه ورته فکر کېږي. څو واره داسې زما سره پېښ شوي دي چې د جیک مشکل وي، خو چار ځای چې کوي برق نه لري. اول اصلي خبر راځي جیک ته ودرېږي، خو ظاهراً چې جیک ته وګورې بیخي صفا او جوړ معلومېږي. نو دا ځګۍ چې کول یې بیا په دا خاطر مهمه دی چې دلته باید برق وي، د بیټرۍ پوره برق دلته وي. که چېرې دلته برق نه وي بیا مشکل و دا خواته په جیک کې دی، پر دا مخ باندې. نو دلته چې برق پیدا شو باید دلته هم برق وي. د حصې په بغل کې چې کومه د سلب خوا ده، د دې د چارج حصې چې ده 5014 ده، د 5014 ده پر دغه ځایګې باندې، پر دا پایې باندې دلته برق داخلېږي. دا یې ورودي برق دی چې حصې ته داخلېږي. خو دا حصې باید خروجي برق ولري، که خروجي برق ونه لري بیا دا ټلیفون نه چالانه کېږي. ګوره پر دا سلب باندې خروجي برق باید وي، که چیرې نه وي مشکل بیا په دغه حصې کې دی، دلته دی. دلته ګوره برق شته خو لحظه‌یي دی، لږ دی، پوره برق نه دی. دلته باید پوره برق وي. نو اوس د دې څخه معلومېږي چې مشکل په دغه د چارج په حصې کې شته. خو کله کله داسې څیز موږ سره چې حصې نه وي را سره، ټلیفون د چارج موضوعات یې اکثره وخت د حصې د جوړې، صرف دا مشکل پکښې وي چې برق شاته نه باسي، ورودي برق لري خروجي نه لري. نو په دې صورت کې بیا ټلیفون چالانه کېږي نه، نه هم چارج ورکوي. خو که چېرې دا برق ولري ټلیفون چارج هم ورکوي، نور شیان یې جوړ شوي، صرف یې برق قطع کړی. د دې سره باید څنګه طریقه وکړو؟ د دې سره یوه اسانه طریقه شته چې کېږي، دغه د ورودي برق چې دی، دغه د ورودي پایه چې ده د بیټرۍ برق چې ورته راغلی دی، پر دا سر باندې به یو داسې جمپر ورته وکړو چې لږ
ضخیم وي یعنې ډبل وي ډېر نازک نه وي ولې که چارج ته تړلی دا جمپر بیا سوځي اکثره وخت نو زه به یو جمپر در ښکاره کړم چې د دې دپاره مناسبه دی د داسې جمپر څخه کار واخلو چې لږ ډبل وي ډېر نازک نه وي په دې خاطر چې دا نازک جمپر 100% کې دلته سوځي ولې دلته خپله ایسي چې دلته ډېر مقاومت لري خو جمپر دونې مقاومت نه لري که د نازک جمپر څخه کار واخلو دغه جمپر چې دلته کارېږي دا سوځي په هغه صورت کې سوځي چې ټلیفون چارج ته ور وتلو نو پر دغه ځای کې باندې باید ولټ پوره وي د دا ځای ولټ او د دا ځای د سره یو رقم وي که چېرې دلته ولټ ونه لرو بیا ټلیفون پاور نه کوي زه به دغه ځای ورته جمپر کړم دا ځای دا به جمپر کړم وبې ګورو چې آیا مشکل یوازې دغه دی که بل مشکل هم شته خو تر دې د مخه یو کار بل باید حتمي وکړئ په پاور سپلایي باندې دا ځای چک کړئ ډېر وخت داسې وي چې یا د انتنې سي یا د اوازې سي هغه سوځېدلی شاټي پکښې وي ځکه د انتنې سي او د اوازې سي چې ده دا د دغه څخه برق ورځي د دغه سلپه څخه وي پیچ برق ورځي داسې نه دي چې د پاور د ایسي څخه برق ورسي دا باید په پاور سپلایي باندې یو وار چک کړو دا دواړه زما د پاور سپلایي لینونه دي یو وار بیا دلته چک کوو چې آیا دلته خو به شاټي نه وي که چیرې په دا سر کې شاټي وي بیا په دا وجه دا ایسي خپل برق قطع کوي برق نه پرېږدي چې راسي دا ایسي سلب ته دلته بیا یو وار ګورو اوس دلته هېڅ شاټي نشته پر دا ځای کې باندې که چیرې شاټي وي دا ایسي برق بیا هغه وخت بیا ایسي جوړوي برق نسي را انتقالولی دې خواته نو دا ځای یو وار باید په سپلای باندې وګورو که چیرې دلته شاټي وه بیا مشکل په جمپر باندې نه حل کېږي هغه اصلي د شاټي لامل باید پیدا کړو چې په اواز یې صحیح کې ده آیا د لایټ په ایسي کې ده که د انتن په ایسي کې ده د انتن ایسي چې هم ده د دغه څخه دغه درې ایسیانې لکه د لایټ ایسي د اواز ایسي او د انتن ایسیانې چې دي دا د دغه څخه استفاده کوي د وي پیچ برقه څخه نو دلته شاټي نشته زه بیا جمپر کوم راځو اوس یې ګورو چې مشکل حل سوی دی که نه دی حل سوی دا مې هغه طریقه در وښوله چې بغیر د ایسي څخه کار کوي مثلا اکثره وخت ایسي نه وي راسره خو نورو ځایو کې د ایسي شاټي شی نه وي پیدا سوی شاټي نه لري صرف برق ښکته کړی وي بیا په دا جمپر باندې کار کوي د ایسي خو که چیرې داسې وي چې په ایسي کې شاټي پیدا سوي یا چارج ته ور وتړې شاټي ښیي یا چې بټري ور وتړې یا پاور سپلای ته ور وتړې ټلیفون کې شاټي وي یا ایسي ګرمېږي په هغه صورت کې بیا جمپر نتیجه نه ورکوي دا په هغه وخت کې نتیجه ورکوي چې په ایسي کې شاټي شی نه وي یوازې یې برق قطع کړی پاور ایسي ته برق نه ورځي اوس به د ټلیفون پاور وګورو چې کار کوي که نه کوي ګوره مشکل په دغه یوه جمپر باندې حل سو نو ځینې وخت ټلیفون دا رقم وي چې جریان لري چې پاور نه اخلي بیا په هغه صورت کې د چارج ایسي مشکل نه لري مشکل یا د پاور په ایسي کې دی یا په نورو ایسیانو کې دی چې پاور ایسي د هغه په وجه نه چالانه کېږي که جریان لوړ وي
یا ډېر کښته ضعیفه وي هغه یا په خازن کې شاټې وي یا په نورو حسیانو کې شاټې وي. اکثره وخت دغه 1.8 ولټه برق مسیر چې دی چې د انتن حسیانو ته هم تللی دی، دلته کیټ ته هم راځي د چارج. په دغه لین کې اکثره وخت شاټې پیدا سوي، هغه هم د مختلفو وجو څخه پیدا کېږي، یا اوبو ته ورلوېدلی دلته یې شاټې پیدا سوي، یا په دا پټه کې صفایي سره اوبو خرابې کړي، په دا وجه باندې پیدا سوي. په دا وجه هم ټلیفون نه چالان کېږي، ولې د ډېرو حسیانو د چالان دپاره د دغه مسیر څخه استفاده سوې ده چې 1.8 ولټه برق پکښې دی. او یا ډېر وخت چې دی 0.2 جریان چې لري، چې په انټرنیټ کې هم سرچ کړي، اکثره وخت دا جریان بعضې مستریان سره چې مشوره وکړي هغه وایي د سی پي یو مشکل دی، سی پي یو یې ریوال کوي. خو یا سی پي یو اول باید نسي ریوال، اول د دا کریستال مسیر باید چک سي. دا کریستال چې دی کوم سیګنال چې تولیدوي هغه سی پي یو ته نه رسېږي، و په اکسینوس سی پي یوګانو کې. کوالکام بیا ځان ته موضوعات لري، ځان ته ډېر تشریح غواړي، هغه بېله موضوع ده. په اکسینوس کې اکثره وخت چې 0.2 جریان پیدا کېږي، لکه 21 اس دی، 14 دی، 14 دی، 12 دی، 10 ساده دی. ډېر نور داسې موبایلان شته چې په هغو کې مشکل د کریستال په وجه پیدا کېږي. په کریستال باندې ما یو ویډیو جوړه کړې ده، انشاءالله لینک به په ډسکرپشن کې درته کښېږدم، هغه ویډیو وګورئ چې هغه خرابېږي. یوه ایسي ده چې دا د کریستال سیګنال و سی پي یو ته انتقالوي، ډېری وخت مشکل د هغه څخه جوړي. نو هغه وګورئ، هغه ویډیو انشاءالله هغه مشکل به هم حل سي. او یوه ویډیو به د دغه ایسي په دغه باندې هم انشاءالله زه درته جوړه کړم چې دغه د کریستال لپاره چې کومه ایسي ده، ډېر مستریان د دې سره مخ دي چې دا ایسي بله نه پیدا کېږي، د بایپاس کولو طریقه یې نه ورمعلومېږي. د بایپاس لپاره بیا چې سیم کشي یې کړو، هغه ایسي څنګه سیم کشي کړو، هغه طریقه به مې انشاءالله زه درته کښېږدم. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه سوې وي ملګرو.